نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم. د غرغخ رادیو تلویزیون ډیرو خوږو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښه او خوشحاله یم چې نن ورځ بیا هم د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوي یو. هیله یم چې تر دې دمه به تاسو روغ او د صحت کلي به مو په تن وي. دوستانو په نننۍ تود بحث کې موضوع مو د سولې په ارتباط باندې ده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا ترمنځ چې د سولې تفاهمنامه لاسلیک شوې ده، نو اوس د افغانستان د دولت او د حکومت او هم دغه شان د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي چې د سولې خبرې اترې په جریان کې حکومت هم د حسن نیت له مخې په درې کټګورۍ کې د طالبانو ځینې بندیان آزاد کړل. نو دا چې په دې ارتباط باندې نن ورځ هم د خوست جهید دیني علما کرام را سره دي، قاري صاحب محمد عارف عرفان او هم دغه شان مولوی صاحب تعلیم الرحمن رحماني هم را سره دی. تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. مننه. نو دوستانو لکه څه ډول مې چې مخکې یادونه وکړله، سوله په اسلام کې یو لوی الهي نعمت ده چې د ډیرو کلونو راهیسې زموږ د دردېدلی ځورېدلی ولس په وینو کې لامبي او د هیڅ یوه ګناه او د جرم معلومات ورته نشته. د پردیو د سایسو د ګاونډیو استخباراتي د سایسو ښکار شویو او په دې کې عام بېګناه افغانان وژل کیږي. دوستانو لکه څه ډول چې تاسو ته معلومه ده، سوله هغه یو الهي امر دی چې الله تعالی په قرآن کریم کې د نعمت په ډول باندې قریشو ته د هغې اظهار کوي. فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تاسو د هغې ذات عبادت وکئ چې هغې په تاسو باندې نعمت د دې کړی دی چې تاسو ته یې د لوږې نه هغه طعام در کړلو او دوهم دا چې تاسو ته یې اطمینان در کړلو د ډار د ویرې د دښمن څخه. همدا ډول تفسیرو هم لیکلي دي چې حتی د رزق څخه امن مهم دی، ځکه که امن نه وي نو خلک نفقه او رزق هم خپل فامیل او کورنۍ ته لاسته نشي راوړلی. نو په دې اساس باندې لومړی مقدم هغه امن دی، سوله ده. لکه څه ډول چې د افغانستان دولت هم د حسن نیت له مخې ځینې طالب بندیان آزاد کړل. نو همداسې خبرې روانې دي په دې برخه کې. رضو مولوی صاحب رحماني که تاسو ته راشو، د سولې ارزښت په اسلام کې څه ده؟ یعنې سوله څومره ارزښت لري په اسلام کې؟ که اوریدونکي ته په لنډ ډول باندې ځواب ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. والصلح خیر. صلح مولوی صاحب دا کامل رحمت ته الله تعالی دی. کامل رحمت ته څه ظاهري رحمت دی. امن چې روشي ټول مخلوق ته به ډېر خیر ورسېږي. ویلې چاته به مرګ نه وي، چاته به تکلیف نه وي، چاته به هیڅ مصیبت او غم نه وي، ځکه چې موږ افغانستان ټول په وینه لمبېدلی دی. خدا پروردګار عالم په خبر ده او د مخلوق چې کله اعلان کېږي چې نن دومره وفات شو، نن دومره، نن دومره، نن دومره، دا به یې موږ ته څه دپاره زیاته پیدا وي. ولې پیغمبر الله پاک رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي والصلح خیر، صلح خیر دی. ولې خیر دی؟ رحمت ته الله تعالی ظاهر دی، باطن دی، کامل دی. اینې چې صلح نه وي، عید لمونځ ته نشي تللی، لمونځ جمعې لمونځ ته نشي تللی، جنازې ته نشي تللی، بل ځای ته نشي تللی. په هر ځای کې به داسې وي چې ستړی زړه او وجود د ټول ستړی وي. او که صلح وشي بیا به د میږي تاسو وطن، د میږي تاسو قانون قرآني الله رب العالمین امر دا به ټول په ځای شي. ټول به الله رب العالمین پروردگار عالم مخلوق ته دومره خیر وشاندي، چا به زیات خیر وي. په امن به وي، ډور به نه وي، تکلیف به نه وي، غم به نه وي، مصیبات به نه وي. نر مولوي صاحب په صلح کې ډېرې ډېرې چارې دي.
ځکه چې نن مو کتب نه دی کتلی خبر نه وي 1900 وه کله چې موقع ورسېږي بیا به زه ډېر دلیلونه چې خدای کو فایدو کومه قاري صاحب عرفان که تاسو ته راشو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د سولې تفاهمنامه د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوې ده نو د هغې تفاهمنامې څخه وروسته طالبانو پخوا په دې نوم باندې د افغان دولت سره جنګ کولو چې دلته اشغال دی نو د دوی د دغې تفاهمنامې پر اساس باندې د دوی په اند باندې اشغال خو پای ته ورسېدلو آیا بیا هم د دوی دپاره کوم دلیل د جنګ د دوی دپاره د کوم دلیل د جنګ د افغان د دولت سره شته حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم صدق الله العظيم. زه په لومړي سر کې خپل سلامونه نیکې هیلې احترامات د میز ګډونوالو ته او د غرغښت رادیو تلویزیون د لارې خپل شریک متدین ولسته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. راځم حسین صاحب د ستا پوښتنې ځواب ته. الله تعالی په قرآن عظیم شان کې لیدي چې لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته د ډیر خیر په پټو خبرو مشورو کې په پټو مسایلو مخته وړلو کې الا من امر بصدقه مگر په هغه امر سره په هغه کار سره چې صداقت سره وي ریښتینولۍ سره وي په نیک لار وي او معروف او اصلاح د خلکو د اصلاح د ذاتی مسایلو په حل او فصل سره وي. نو انداسې بل دی کې الله تعالی چې فتقوا الله واصلحوا ذات بینکم تاسو دی الله نه وویریږئ په خپل مابین کې صلح وکړئ. صلح یو الهي امر د هر یو انسان طبي حق دی د لوی رب ذوالجلال امر او لوی نعمت دی. که فکر وکړو نبی علیه السلام صلح حدیبیه کړی دی. نبی علیه السلام د حجر اسود منازعات چې دا په مذاکراتو په صلح حل کړی دی. حضرت عمر ابوبکر صدیق همداسې رقم ته خلفای راشدینو همداسې نور ائمهو د خپل مابین د صحابهو په منځ کې هم صلح کړي دي د کفارو سره هم صلح شوي دي. جنگ جمل کا فکر ته وکړو همداسې رقم ته د رملا نامه تړون موږ لرو همداسې رقم ته بېلابېل هغه تړونونه چې دي هغه مو سره شته د شتون لري که کله تاسې په کور شول زه به درته وړاندې هم کم. راځو موږ د افغانستان 40 کلنې جګړې چې افغانان ډېر وځپل دومره افغانان مړه شول په دغه جګړې کې ووژل شول شهیدان شول معیوب شول معلول شول که د دوی د وینو نه ډیم وتړي برق به تولید کړي او که چیرې د دوی قبرونه سره پیوست کې د یوه سرحد نه به بل سرحد د افغانستان غرب نه شرق ته شمال نه جنوب ته سره ورسېږي. کله چې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې بین سنوان سره افغانان کېناستل تړون امضا کړو شورویانو ته یې وویل چې تاسې اوس روسیا دی په هغه کې جماهیر شوروي کوم اتحاد چې و نو هغې ټیم کې بین سنوان هم دا تړون وکړو چې موږ به دا پور افغانستان ته ورکوو چې کوم موږ یرغل کړی و په افغانستان او بیا هغه پور خیوره ور نه کړو چې اسې خلی خړو به مخې سره پرېمنځلو کرزي په وخت کې. دویم کله چې امریکا نه ټوک وایو افغانستان ته راغلی د جګړې دپاره مونږ ته افغانستان ته ارپلما اسامه بن لادن کړو. ټول افغانانو ته دا بهتره معلومه ده چې اسامه بن لادن د پاکستان په ابټاباد ښار کې پیدا شو. همداسې نور هغه تنظیمونه یا د القاعده یا د نورو ګروپونو ډالې چې په نورو هیوادونو کې وي افغانستان کې په 2 میاشتو کې هر څه پای ته ورسېدل. بیا چې دا جګړه امریکایانو یا نورو غربیانو یا ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې توده وسوتله سره د دې نه چې افغانستان د جګړې پوهنتون وګرځولو افغانان د جګړې نه ستړي دي. صحابهو هم صلح کړې دی ائمهو هم کړې دی افغانان هم صلح غواړي. د افغانستان هر یو کوڼی هر ډبره سوله غواړي هر افغان سولې ته ژمن دی. دا چې طالبانو مخکې افغانستان کې خارجیان پلمه کړي وو چې تر څو پورې چې افغانستان کې خارجیان وي موږ به تر هغې جهاد جاري ساتو. جهاد تر قیامته پورې جاري دی. الجهاد ماض الى يوم القيامه جهاد به تر قیامته پورې جاري وي. جهاد څوک منکر نشي کېدلی. جهاد چې د ډولونه لري حسین صاحب جاهد الكفار والمنافقين والمشركين باموالكم والسنتكم والوانكم. نن جهاد چې د به تر قیامته پورې جهاد جاري وي.
جهاد یو فرضي الهي حکم دی، مونږ مخالفت نشو کولای. قرآن عظیم شان بیلا بیلا برنامې لري. مونږ نن چې په افغانستان کې نه په نړۍ کې کومه جګړه پیل شوې ده، اقتصادي جګړه ده، امریکا کله خپل اقتصاد په ایران کې په بندیزونو کې لټوي، په افغانستان کې د جګړې په سوتلو کې تودې سوتلو کې لټوي. چین چې د خپل اقتصاد په مخ بیایي، نو هر هیواد خپل ګاټي د بل هیواد خور نه جوړوي. حسین صاحب مونږ افغانستان خپلواکي، د افغانستان لاسته راوړنې، د افغانستان د ولس ژوند دا د پردیو ګاټو خور نه کوو. مونږ د پردیو ور په لمبو کې وسوځېدو. مونږ د افغانستان پاکستان کې به دا نعره لګېده چې جنگ افغانستان، جهاد افغانستان، دفاع پاکستان. که چیرې مونږ په افغانستان کې ښه قوي پیاوړی نظام ولرو، د خپلې اوبه مدیریت کو، مونږ ټولې شانډې ځمکې به ابادې شي. که مونږ خپلې کارخانې فابریکې ولرو، مونږ به د پردیو محتاجۍ نه خلاص شو. مونږ بیا نن د ترکمنستان، د تاجکستان، د تړونونو، د غنمو، د وړو محتاجۍ نه خلاص شو. نن چې په مونږ ریټونه جګ دي، مونږ هر شی د پردیو هیوادونو نه دي. نو مونږ صلح ته ضرورت لرو، اړتیا ته لرو. دولت نه هم د دغه میز د لارې غاښ کم، د دغه تلویزیون د لارې غاښ کم، چې خپل فلسطین د سار نه غور وکي، خپل برنامه د سار نه فکر وکي. طالبانو باندې هم غاښ کم چې خپل برنامه نه د سار نه فکر وکي، په خپل فلسطین ته د تغییر ورکي، د سار نه د غور پوکي. د افغانستان په جګړې کې د دوی خپل ګاټي ماسره لټوي، په مذاکراتو کې، په بیا رغونه کې د دوی خپل ستونزې سره وري کې. افغانان د نور د جګړې خور نه کوي، افغانان د جګړې نه ستړي دي. تاسو معرف کراشو تاسو کې بیلګې بیان کړل په اسلام کې چې صلح حدیبیه د جنگ جمل دی، همدا ډول نور اړوند صلح مو بیان کړل چې هغه په اسلام کې موږ هغه اساسات د صلح لپاره لرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په بیلابیلو برخو کې د کفارو ترمنځ صلح یې تړونونه کړي دي. نو دا چې طالبانو هم د امریکا سره د صلح تفاهم نامه لاسلیک کړله، د هغې وروسته د افغانستان د دولت سره دوی د خبرو کولو څخه ډډه کوله. دوی لومړنی شرط په دې باندې دوی تاکید کولو یا متقید وو چې موږ په لومړي سر کې بندیان خوشي شي. افغانستان هم د افغانستان دولت د حسن نیت له مخې د دوی بندیان آزاد کړل. دغه ګام د افغانستان دولت چې د دوی د حسن نیت له مخې دغه بندیان آزاد کړل، په دوی باندې څومره تاثیر لرلی شي؟ او که تاسو پان چې دوی په سیاست کې خپلواک نه دي او دوی په خپلو تیرو جنګونو باندې همداسې قدم ایښی. دولت نه په دې برخه کې موږ مننه کوو چې دوی د حسن نیت له مخې بندیان خوشي کړي دي. نور توقع هم ته نه کېدای شي چې نور بندیان هم خوشي کړي. یوازې دا بندیان نه چې دوی د اچا د پوره مشروط خوشي کړي. ډېر سپین ږیري لرو. حسین صاحب محترم، زه اوس د محبس نرکوس شوم، مو چې د ځینو بندیانو وضعیت ولیدو ډېر په تکلیف وو. ټولو به مونه دا غوښتنې کولې چې موږ داسې رقم دوسیې شته چې هغه په وخت رسیدګي یا نوته کېږي یا ځنه نواقصات موجود دي. زه د هغو څارنوالانو نه د هغو نه هم غوښتنه کوم چې دوی کومې دوسیې چې دوی سره پرتې دي، که هغو داسې جرایم چې هغه په تکیږي باید پاتې نشي، که ریښتونه دي بند وړ وي هغه په قانون باید محکوم شي. کوم چې بې ګناه پروته وي هغه دوسیې زر تر زره وڅېړل شي، مشکوک وي، شکمن وي، خلاص کړی شي، تر څو موږ د دغه د طالبانو د دولت د جګړې نه علاوه یو بل قوي دښمن سره لاس او ګریوان چې هغه کرونا وایرس دی. کرونا د پوره دا واقعیا معالجه شفا چې شفا د الله تعالی کور دی، واقعیا چې د هر یو فرد د افغان نه بلکې د نړۍ ټولو انسانانو وظیفه ده چې هر سړی باید د واقعیا شي او معالجه چې کوم سړی مریض شي په وخت د معالج ډاکټر ته متخصص ډاکټر ته ورسیږي. که په لنډ ډول باندې ووایي اوسني بندیان چې افغانستان دولت د حسن نیت له مخې آزاد کړل په طالبان باندې بس اثر ولري؟ یعنی دوی به د سولې میز ته راکش کړي؟ دا هم اثر پلرلی شي. طالبان د هم بندیان خوشي کړي، هم دا د دوی د خبرو میز ته وړاندې شي، په خپلو پالیسیو د سار نه غور وکړي تر څو افغانستان د یوې خپلواکې ټولواکې سولې او د امن د اوربند څخه برخمن شي، تر څو موږ د افغانانو دپاره نوره په د سولې په فضا کې خپلې ساوې وڅکوو. مولوي صاحب رحماني، که تاسو ته راشو په اسلام کې د کومو اصولو له مخې د یو نفس وژل روا دي؟ که یو څوک پرته له جبر څخه د خدای تعالی وحدانیت مني، د اسلام د ضرورياتو نه منکر نه وي، 5 وخت لمونځ کوي، آیا موږ د هغې وژل په اسلام کې جواز ورته لرو؟ نه،
بسم الله. من قتل مؤمن متعمدا فجزاء جهنم خالدین فیها یلیدی. چې چا چې مړ که انسان بغیر بې ګناه نه څه ګناه نه و کړی او دا یې چې کومه دو قتل که نو دا خلک په جهنم کې همیشه پرته وي لکه کافر چې پرته وي داسې به دوی پرته وي. تفسیر دا لیکل چې خالدین فیها یعنې داخل به وي په دې جهنم کې همیشه. نو دا قتل دا د میت استفره قتل و قتول دا ډېر ضرر دی، دا ډېره بېسپکي دو، دا ډېره اسلام کې دغه وژنه دا تیزوتای دا نشته. خو چې پروردګار عالم صلح راولي نو بیا به دا هر شی د منځه لرې شي. څه شی به لرې شي؟ که کس به لرې شي، جنګ به لرې شي، دعا به لرې شي، باد څه به لرې شي، ورورګلوي به روشي، محبت به روشي، مینه به روشي، عزت به روشي، شرافت به روشي. ډېر مخلوق د دلیار کې راولم ډېر خلک دا مجلس کو چې خدا چې صلح راولي وای او صلح هم ورته و چې دعا به کې خدای پاک ته به جوړي فریاد به وکړي چې الله می وطن برقرار کې رهي کې صلح راولي وطن محفوظ کې د اسلام د قانون د طریقې لون د ژوند رو کې خدایا دغه طلبون دغه دایمي ګورنه دي خو په خپل مند کې سره لګیایي خپل مند کې ورن قتل قتول دی. الله پاک دې میږ څه په خلط باندې ورخمېږي. قاری صاحب عارف کراشو په اوس وخت کې چې د افغانستان سیاسیون هم په خپل مابین کې یو څه اختلافات لري، نو د دغې اختلافاتو پر اساس باندې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې څومره ټکنۍ کولی شي؟ یعنې دوی څه کول پکار دي چې د خپل منځي اختلافات له منځه یوسي؟ زه د افغانستان په نظام په درېګونو قواو کې په اعلی قمندان رئیس جمهور باندې هم غږ کم چې خپل منځي اختلافاتو نه تیر شي، بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي، په ټول افغان ملت نه غږ کم چې د ستاسو یووالی، د ستاسو اتفاق، د ستاسو اتحاد د ټول ملت لپاره د نجات لاره ده. خپل منځي اختلافات پرېږدوئ، نړیوال پرمختګونه خپل کړئ، نړیوال سیاستونه خپل کړئ، د نړۍ د ګاونډیانو هیوادونو یا د نړۍ پرمختللو هیوادونو د ګاټو ښکار ما جوړېږئ. افغان ولس به بیا ورځې قیامت کې دا چارواکي د غوړو نه نیولي وي، د ذرې ذرې حساب به د خدای په حضور کې ورسره کوي. یعنې په دې برخه کې دوی مسؤله دي. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. د ملک نه به د ملکې پوښتنه کیږي، ولسوال نه به د ولس پوښتنه کیږي، رئیس جمهور نه به د تمام د ملت پوښتنه کیږي، هر یو عالم نه به د علم پوښتنه کیږي. که عالم خلا ونی ولا د حق بیان په ورځ د قیامت به الله تعالی د ګنګ شیطان پر کم پورته کوي. که ملک خان او هغه چرواکي مور پلور ولیدین د خپل اولادونو ماتختو کسانو په کې ظلم زور وکړه، په ورځ د قیامت به الله تعالی د سره زری زری حساب کوي. او که موږ چرواکو ظلم او خپل شخصي ګاټي په نظر کې ونیولې د ملت ګاټو نه تیر شول، په ورځ د قیامت یوال زنه پرېږدم بیا به نور ولس نه پرېږدي. ښه خبره دا دی چې افغانستان ملي ګاټو ته ژمن پاتې شو، خاورې ته، ولس ته، خپلواکۍ ته، د اسلام وبین دین ته ژمن پاتې شو چې څو د دنیا آخرت کامیابي مو په برخه شي. مننه کوو د تاسو دواړو نه چې راغللی او زموږ سره مو په دې بحث کې ګډون وکړلو. تاسو نه هم مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړو، خپل نظریات مو د خپل شریک ولس سره شریک کړل. له درنو لیدونکو څخه هم نړۍ مننه کوم چې دغه بحث زموږ سره له سر څخه تر پای پورې واورېدو. تر یو بلې داسې موضوع چې د تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې پورې په لوی او بخښونکي خدای سپارو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.